موږ ته معاف کړی زه ټولو ته مبارک یم او تاسو ته سلام وروسته عرض کوم چې دا په یو داسې ورځ سره مصادفه ده چې میلاد هم په دغه ورځو کې نو موږ په دې مناسبت باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ټولګرونه وکړو او د دې ورځې تذکار کوو. ما ته ویل شوي دي چې ته په دې خبره باندې خبرې وکړې چې امریکا ولې باید ته په دې ډول بحث وکړې. زه د هغې ما ته کومه وظیفه راکړل شوې ده زه په هغه مطابق خبرې کوم. امریکا ولې باید ځکه باید چې الذین آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. کسانی چې مسلمانان دي پر الله ایمان دي هغه به د الله په لار کې جنګېږي. کسانی چې طاغوتان دي د حق منکران دي او صلیبي جنګونه کوي هغوی به د طاغوت په لار کې جنګېږي. پوه شئ چې دا طاغوت ناکامه دي او کیدونه د غیر دي همدا پېښ زه دا یو مثال راوړم په دې نه چې خدای نخواسته زه ځان پکښې یادوم ولې د دې مجاهد ملت ایمان درته وایم. په 9 د اکتوبر حمله وشوه په افغانستان. زه هغه وخت چې انګلستان کې لندن کې استاد وم. په 8 د اکتوبر د ټولګي صدراعظم د دفتر په مخ کې د اعتراض په عنوان ودرېدم او دا ټول میډیا راغله او بي بي سي ورڅخه نشر کړه. ما ویل چې تاسې ناکام یاست او ملک شخص. په فبروري 2002 کې یوه نیمه میاشت وروسته د بونکر کنفرانس زه انګلستان پارلمان وغوښتل شو. ته ولې ماته ویسې؟ ما ورته وویل چې تاسې به ستړي کېږئ او ناکام کېږئ. هغه نشرې ماته اوسه ساتلې. د دې مجاهد ملت ادنا مجاهد همداسې وو چې تاسې به حتما ناکامه کېږئ ځکه چې تاسې د دې وطن تاریخ نه دي ویلی. امریکا ما ته چې عنوان راکول شوی چې امریکا ولې بایلوډ هغه څو شیان وو. یو شی دا و چې دوی دغه تاریخ د افغانستان نه وویل. هر څوک چې دلته راغلي دي فکر یې کړی چې دا پسونه دي خط یې نه دی زده. په درست کلي کې یو څوک نسته چې یو خط ووایي دا پسونه دي باید موږ وخورو. چې راغلي دي دا پسونه نه دي خوړلي. دوی د افغانستان تاریخ نه وویلي چې په 19 کال کې انګریز موضوع پاتې شو، په 20 کال کې روس موضوع او په 20 کال کې به امریکا راځي. دا محاسبه یې هم نه وه کړې چې زه تجاوز کوم، زه حمله کوم، نو بیا به راوزم څوک. د دې محاسبه یې هم نه وه کړې. بله خبره دا ده چې دوی د دوی په ادعا ډیموکراسي د بشر حقوقو پلانیانو اعمال مجدد دا یې په هغه کسانو د بشر حقوق په هغه کسانو ساتل چې د ملل متحد په دفتر کې د بشر د حقوق ستر ناقضین وو. ملل متحد ارمکوره ما ته راغلی وو او هغه یو غټ لیست راوړی وو چې دا د بشر په تاریخ کې تر ټولو لوی حقوق د بشر د ناقضین دي. هغه دوی قدرت راوست او هغه ته یې د بشر حقوق په لاس ورکړل. غټترین چوریالان چې دا چورې جوړاوه او په ملل متحد کې ثبت کړي هغو ته یې د مملکت اعمال په لاس ورکړل. نو دا کښتۍ به څنګه وکړي؟ عالمي اسباب ته دا ولاړه ډیموکراسي چې راوستل د هغو کسانو په ذریعه یې راوسته چې د ډیموکراسي دشمنان هر وخت چې انتخابات به وسوه تر هغه بل بشر میده.
په انتخاباتو بې سړی هغه د پرنیانو خبر پرنیان ورته نیم شی وایي چې وایي نوم یې اخلم په شرمېږم هماغسې انتخابات کوو. بل شی چې دوی هغه ناکام کړ، دوی یو حکومت په افغانستان کې جوړ نه کړی، ځکه چې دوی خارجي ځینې کارونه خو ده نه سوی کولی، هغه باید دلته حکومت ورته کړی او حکومت یې جوړ نه کړی. حکومت یې داسې جوړ کړي چې هغه بې اتفاقه وو. یعنې تاسو ته خو لیده چې په چوکیو پر ویش باندې یې جنګونه وه، قومونه یې په دغه بانه باندې راپورته کول چې ما ته دې دونه چوکیانې راکړي، ما ته دې دونه چوکیانې راکړي، او هېڅ شرمېدل نه. بل خبره چې دوی وه اداري او اخلاقي فساد. اداري فساد د مشره تر کشره پورې رشوتخوره او فاسدین. یعنې سړی تعجب وکړي تاسې دا وګورئ دغې رئیس جمهور یا فرضاً د وزیر دغه که هغه چا چې خپل اولاد یا نه درلوده یا کوچنی و هغه نه سوی په دوی په زراعت استفاده کوله، ورونه وګورئ بیا یې ورونه وګورئ کورنۍ وګورئ دلته میلیونان رایې سوي دي. دا ولې وسوه؟ ځکه چې دوی فساد کوه. دا فساد چې څوک کور جوړوي خپل اولاد ته پیسې ټولوي هغه به د ملت نه کافي. فساد وینه ده چې که رشوت وینه ده دا که د نظام په ځان پیل ورسي دا نظام ختموي. رشوت فساد نظام ختموي. همدارنګه از اخلاقي فساد د هغه سبب یو بوی راپورته شو، خلکو به نارې کړې، د هر خلکو به نارې کړې چې دلته اخلاقي فساد. عیب دی چې د یو مملکت په قیادت په رأس وروست شي. بل شی هغه دا و چې عدم وطن دوستي وه، د مالکیت کمزوري وه. دې ملک کې عدم وطن دوستي او د مالکیت کمزوري په دې معنا په پارلمان کې چې دوی به ویل چې دا د ملت کور دی، په دې کې به سړی ناست و چې زه افغان یم، زه افغانستان نه منم. نه به رئیس جمهور کې د افغان و یا غیرت و، نه په وزیر کې و، نه په څارنوال کې و، نه په قاضي کې و چې دا راکش کړي چې ته نو څوک یې چې افغانستان هم چې په دې ځای کې ناست دی د ملت وکړي پارلمان کې ناست ته څوک یې؟ یا نو یا یې نه وشتل. دا نظام به ولې باید پاتې کېږي؟ دا به نه پاتې کېږي. بل د عسکرو کمزوره روحیه وه. عسکر به ځان قربانوه، خو د ده د بوټو څخه به خلک ووهل، د ده عیاشۍ څخه به خلک ووهل. هغه چا دپاره چې ده قرباني به ورکول هغه به د ده د مړو د څنګ کې چې به مړ شوي د هغه کونډه چې به ورغله هغه موږ ته یې درس دی، ټول قوم ته یې درس دی، ټول ملت ته درس دی چې اوسېدی به وځي هغه ځای ته به هر څه کوي دا کوي او هغه فساد وي پکښې اخلاقي وي اداري وي هغه مشرانو هغه حکومت حتما نسکوری کېږي. نسکور شو. بله غټ خبره چې زما خپله ورسره تجربه ده، د دوی سره به کښېنستم اوباما اعلان وکړي چې زه په 2011 کې زه د دې حاکمانو سره کښېنستم چې دا موږ یې خورو او امریکا به دلته شنه شاخي او موږ به شاشته هغه چې یو بایډن وویل زه ځم یو دوی وارخطا شو چې دوی پوه شوه چې هغه ویل زه وځم بې قید شرطه وځم او حتمي وځم. دوی حیران شو چې اوس څوک د دې په عوض کې چې راټول شي چې ووایي چې موږ څه وکړو دوی چور کړه چې پیسې باندې سوی چور د سره تر اخره چور هغه وخت هغه ژوند چې یو کال یې لا دوام کولی هغه دوی راکړل کې یو میاشتو ته یې راوست. دا یو عبرت تکیه پر بل انجام یې ده. بله خبره چې یو څه حق کومک یې وکړي د اشرف غني تشکیل کومک ډېر ښه د اکثره عدالت او چې د هر څوک ووایي چې دا څنګه سوی یا سره کوم زه وایم چې
یو مؤثر کار دغه وسوچه است یو سفر اعلان کړ موږ د یو ګډ حکومت خلاص کړو د یو نور جنجال خلاص کړو نو په دا کې یو کار وسو چې الله پاک په دې کې یو حکومت کېدای شي د دې کړی کېښه خدای دا راز کېښه بله خبره دا ده چې د دې په نتیجه کې د دې ټول دا بحث دی دا خو ډېر اوږد دی ټول شاته ورته نه ویل کېږي په نتیجه کې امریکا د شوروي په وخت کې هم داسې سخت جهاد وشو یو اوس الله پاک هغه ناکام کړ او داسې ناکام شو چې ایدیالوژي یې مماثله شوه او خپله جغرافیه یې ماته شوه دا وارې د امریکا هغه حیثیت خراب شو هغه یوازینی ابر طاقت شو نور ابر طاقت نه دی اوکراین کې امریکا یو نوع چې د رسمیت نه پېژني امریکا یو ضربه فکري خوړلی وخت په صورت کې که موږ یو سمه ډیپلوماسي وکړو او دلته یو لږ لاس ورکړو په امریکا باندې او د اروپا زه ورته کښېږدو ده ضربه او موږ باید دغه ځای ده تصور هم نه کاوه چې داسې ماته وکړي تصور یې نه کاوه چې یو حکومت چې د 20 کاله په روزلي دي پویه کړی دي چې ده د مخکې ولاړ شي ده په نیمه شپه کې دی ولاړی هغه چې ده د مخه ولاړی زموږ په لاره کې وایي او جو بایدن ورځ ویلي وو ولا حکومت سره به زه ولې کومک کوم چې عسکر یې ځان دفاع نه کړي او مشران یې بګي بګي ما زه ترجمه کوم د کندهار کې هغه کرکان چې جنګېږي یا چرګان چې دا یو څه چې د تاوده جنګ څخه پیدا بګي نو دی وایي هغه خو د هغه حکومت څخه حمایت نه کوم چې عسکر یې ځان ساتلی او مشران یې بګي د دې دا یو ضربه ده د تحصیل نه چې دا حاصل دا ته یو وخت لپاره اوس دوستانو دا پکار ده چې موږ ته الله پاک یو پکار موږ د دې فتحې آیا ساتل پکار دي د یو تجربه کار سړي په حیث جهاد زور غواړي خو د جهاد ثمره ساتل په مسله جهاد زور دا اوس په کار چې موږ دا یو سنتي مختلفې فرصت موږ باید دا ټول اصلي وکړو او دا ثمره وساتو او ثمره یې ورته فکر کړي ملي وحدت په ساتو صف په ساتو د قیادت شرط او په ایمانداري به ولاړو او فکر وکړو چې شاید کامیاب شو خو د هغوی د الله تعالی باندې دښمن راځي 1880 کې 1840 انګرېز راغی موږ یې وځو موږ چې نه وستورو چې دا وایو 40 کاله بعد په 1880 کې بیا انګرېز راغی موږ یې وځو بیا موږ په 1919 کې بیا انګرېز راغی موږ یې وځو موږ فکر کوو 40 کاله بعد روس راغی موږ یې وځو موږ فکر کوو اوس یویشت کاله بعد امریکا راغله او 20 کاله یې بېرته کېږي که درو اتیا زره امریکایان راټول خلک زخمیان وسوي او 2600 میلیارد ډالر 2600 میلیارد ډالر یې مصرف شوي دي نو ما یو میلیون خلک زما ستا شهید شوي کورونه تباه شوي دي کونډې شوي دي یتیمان شوي دي یو د بل اعتماد خلاصول دي ورور په ورور جنګېږي موږ ضرورونه بدلېږي موږ ته پکار ده چې کښېنو چې بیا دا پېښه نه شي موږ د جګړو لپاره بیدار یو موږ د مصلح د کثافخانې څومره نوي جامې شوي زه وایم چې کښېنستم
خلک به د نوي کسانو مخته کوي پښې کړي وي د دې مخنیوی پکار او اقتصاد ته توجه پکار په حیث د شاګرد زما هر والد ته د ولایت دا مشوره ده چې د ولایت مشکلات رغونې یو بند وي کوچنی یو واده وي یو ځای کار وي او ټول لیست کړه او د هغه وطن سرمایهداران هم لیست کړه دا ټول راوغواړه او ورته ووایه چې دا کار دی دوستانو تاسې دا پیسه پیدا کړې ده د دې امریکا سره په همکاري زموږ د مجاهدینو سره په مخابط پروسې زموږ پیدا کړې ده موږ اوس فیس ټو فیس ساعته پروګرام دی د وطن په خیر استعمال کړه که نه نو زه به بیا ستا د عمل د خراب ولې در ساتم تا به ساتم زه خو ځکه تا ته غږ نه کوم چې زه وایم ته مې د وطن سړی بلکې که زه په دا خپل غرور پښه ایږدم دا غټ تریخ را پکې ته خو هم دا سرمایه دې راواخله دغه کار دی ونیسه مثلا دغه ځای دې بانک جوړ کړه دغه به برق به تولید شي ستا چې هر څومره مصرف وي د هر څومره چې د برق رانیول کېږي حساب به درسره وکړو دومره کال یې د برق بل تا کړه دومره کاله لا به اضافه ده چې ستا ګټه شي دغه ځای اورګاډي پټلۍ ده د دغه ځای څخه دغه ځای تاسې جوړ کړئ دغه کړې به تا دغه سړک ته دغه ځای جوړ کړه ته ټکس یې ته اخله زه وایم چې دا والیان باید دا د اقتصاد سرخه وڅرخي دا ممکن ډېر غلي دي اوس د دې لارې وښیم زما سره دا لارې ته تلو لارې شته دا یې ځای نه دی په یوه فلته کې ما ټولو تاسو ته ویلي وو شاید تاسو دا اورېدلي وي بیا ورته حاضر راغلو دا ته چې دوستانو تاریخ باید ولیکل شي لکه ما چې عرض وکړو ولیکو موږ دا راځي د دې جهاد قرباني باید ولیکل شي چا قرباني ورکړه د روسه سره زامن وکړل شو اوس وکړل شو قبایلي راغله دا ټول